1 میلیون ملګري لرل معجزه نه ده. یو داسې ملګری لرل معجزه ده چې دا 1 میلیون د خلاف وي او دی ستا په طرف وي. ملګری داسې دی لکه په ورندۍ ورځ کې چترۍ. تل د ملګرتیا لپاره داسې څوک وټاکه چې غټ زړه ولري، چې ته پکې د خپل ځایدن لپاره اړ نشي چې ځان وړوکی کړې، او د ملګري د تېروتنو لپاره تل په خپل ذهن کې یوه هدیره ولره، تېروتنې پکې ښه کوه. سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي، له وباګانو نه به خوندي او بهترین خوشحاله ژوند به لرئ. نن د ملګرتیا په اړه خبرې کوو، او د ملګرتیا په اړه خبرې به له موږ سره اسد لالا او محمد طاهر کاڼی صاحب دا خبرې کوي. دوی زموږ مشران دي، لیکوالان دي، شاعران دي، نړۍ لیدلې ده، ملګرتیاوې کړي دي او زښتې ډېره تجربه په دې برخه کې لري. نو راځئ چې د دوی خبرې واورو. زه به د کمرې شاته کښېنم، دوی به خبرې کوي، زه به هم پوښتنې ترېنه کوم او تاسې ټول به خوند ترېنه واخلئ. راځئ. بیا مې ساقي ولید د خیالونو په خوبونو کې، بیا مې ساقي ولید د خیالونو په خوبونو کې. کاڼی صاحب په خیر راغلی، اصل لاله ته هم په خیر راغلی. مننه. اوس بیا هغه د اولمیر او د رخشاني خبره ونه کړې. بس ویلی نه شو نو ستا په ګیر کې چې کاڼی صاحب هم چې راشي بس دی راګیر کې. کاڼی صاحب خو ډېر خوند کوي، والا په ما باندې خو ډېر زیات ګران دی، خبرې هم خوند کوي، تجربه لري. دوی خو بهترین کتابونه د ژباړلي او لیکلي دي په ډېرو برخو کې. کاڼی صاحب یو مشهوره خبره ده چې وایي چې دا ملګرتیا چې ده دا د هر انسان اړتیا ده، خو بیا یو بله خبره هم ده چې ملګرتیا د اړتیا له مخې چې هغه بیا ارزښت نه وي. ستاسې خپلې تجربې او نظر هم د ملګرتیا او ملګرو په اړه څه دی؟ او په دې وطن کې پخوا د ملګرتیا کیسه څه ډول وه او اوس څه ډول ده؟ څه فرق پکې راغلی که نه؟ نو ملګرتیا خو زما په شخصي نظر یو ټولنیز ضرورت دی. له بلې خوا دا هم د ارواپوهنې له پلوه یو ښه څیز ورته وایاستئ یا ښه اړیکې بولئ. هم ټولنیز ضرورت راځي، هم د ارواپوهنې له پلوه دا یو ګټور کار دی. نو خو هغه ملګرتیا چې د مطلب لپاره وي چې تاسو ویلي که نه، یا د کوم مقصد او دغه لپاره څوک پالي له چا سره، هغه ملګرتیا زما په نظر کوم ارزښت نه لري. زه ورته شخصا هیڅ ارزښت نه ورکوم. خو بې علایشه او بې له کومې موخې او هدفه ملګرتیا کېدای شي لسګونه کلونه او د ان د ژوند تر پایه دوام وکړي، او کېدای شي بل نسل ته هم ولېږدول شي، له یو نسل نه دویم او دریم نسل ته هم ولېږدول شي. په روسي ژبه کې یو متل دی، وایي 100 ملګري ولري، 100 روبله ونه لري، خو 100 ملګري ولري. بالکل روسي ژبه کې متل، یعنی که 100 روبله ته ونه لري، یعنی روبل روسي پیسه ده، ستونزه به نه وي، خو ملګري باید ولري. که 100 ملګري ولري د هغې ارزښت له دې پیسو نه زیات دی. بالکل. نو ملګرتیا په ټولنه کې یو ټولنیز ضرورت زه بولم. بالکل. اسد لالا ته د ملګرتیا په اړه ستا نظر څه دی؟ کله خو داسې پېښه تا سره نه ده شوې چې ملګري په شنه اسمان کې چترۍ درکړې او په باران کې درنه اخیستې وي؟ په هر حال زه به د خپل ملګري ارواخات صاحب شاه صابر نه چې یو بیت یې ویلی دی چې په هغې نه به خپلې خبرې شروع کړم چې وایي دا یو څو یاران که نه وي زه به نه یم، زما ژوند دغه یو څو خواږه یاران. دا صحیح خبره ده چې ملګرتیا لکه څنګه چې کلي جوړ شوي دي، ښارونه جوړ شوي دي، همداسې د کلي و ښارونه هسې نه جوړ شوي، دا د یو ضرورت په اساس جوړ شوي دي. مثلا ښار کې چې کوم سهولتونه دي، روغتون شته دی، ښوونځی شته دی، مثلا هټۍ شته دي، مختلفې مارکیټونه دي، ټکسیانې دي، موټرې دي، دا قصې چې په ښار کې یا د کلي نه د ښار دغه ډېر دی، سهولت ډېر دی. نو خلک کوشش کوي چې ښار ته لاړ شي. بیا مثلا یو سړي که لرې په یو دشته کې کور وي، هغه کوشش کوي چې کلي ته راشي، یا د خپل کور چې دی دا یو په کلي بدل کړي چې هلته د انسان اړتیا پوره شي. دا یو اصل دی. همداسې ملګرتیا هم ده، یعنې یوازې یو څوک نشي کولی چې ژوند وکړي، داسې یو څوک باید ولري چې هغه ته خپل د زړه غوټه وسپړي،
هغه ته خپل راز ووایي، هغه سره خپل زړه تش کړي. مثلا د تکلیف په وخت کې پې باندې غږ وکړي چې په ما باندې داسې یو تکلیف دی، ناروغه یم، لاس مې بند دی، دا دي دا دي، سل مسلې دي. د انسان د ژوند سره چې کوم مسلې تړلې دي هغه کوشش کوي چې خپل ملګري باندې لومړی غږ وکړي او په هغه ملګري غږ وکړي چې هغه ورته نږدې. نو زه لکه کاڼي صاحب چې وویلې چې ملګرتیا داسې، زه مونږ د ملګرتیا چې دا زمونږ یو کلتوري زنځیر هم دی، دې نه چاره هم نشته زمونږ چې دې نه دې زنځیر نه ووځو یا دې رینج نه اخواته شو. زمونږ د نیکه دوستانو تقریبا د 15 کالو اوس په جرمني کې دي، یاد دې په خیري سپین لیدلی دي، دلته 2-3 ورونه راغلي دي. هغوی نورالله لالا دی، سید نورالله آغا دی، او سید ذبیح الله آغا دی، سید هدایت الله آغا، سید خلیل آغا. دا زمونږ داسې دي لکه د کاکا زمن په جرمني کې اوسېږي. هغه سره زما د نیکه د دې پلار سره زما د نیکه دوستي وه او هغه بیا زما پلار ته پاتې شول. اوس دا دی ما ته پاتې دي داسې یو دغه کې. موږ دومره صمیمي یو، دومره ښه راشه درشه لرو اوس هم چې هغې سره ډېره یو وړه مثلا په کابل کې یا لغمان کې پېښه شي، دی دستي ما ته ټلیفون کوي چې کاکا ته مې خیر دی، تاسې خیر، ستاسې کور ته خیر دی. موږ یو د بل ټول د کورنۍ غړي یو بل سره پیژنو، نومونه اخلو، د ټولو پوښتنه کوي. یعنې دا هغه سلسله ده چې را روانه ده. همداسې که زه مروت صاحب یاد کړم، عمر دراز مروت صاحب زموږ یو ملګری و، شاعر و، خدای دې وبخي. وختي تاسې یو بیت هم یاد کړه چې زما د قتل ډېر سوچونه دي یاران نه کوي. زه په ترخه خبره مرم عمر دراز مروته، زما د قتل ډېر سوچونه دي یاران نه کوي. نو مروت صاحب یو ملنګ سړی و، یو فقیر سړی و، زما ملګری و. او زه کله کله د ملګرو ته یو خبره کوم چې ملګری مې مړ شي، زه د خفګان سره سره همغه نه خوښ یم چې دی زه وایم چې ما نه خوشحاله لاړه. یعنې ما که خفه کړی بیا نو هغه خو زه به ډېر خفه وم چې ملګری رانه خفه لاړ شي. چې خوشحاله مړ شي بیا زه دومره تشویش نه کوم. څو ورځې مخکې زمونږ د یو ملګري مسافر حاجي والد صاحب د خدای وبخي، هغه وفات شو د څو ورځې مخکې. نو هغه اباجان مونږ ورته ویلی، اباجان ما نه لږ خفه شوی و، په یو نزاکت کې داسې دغه شوی و. څه موده مخکې لاړو، زه او سپین او نور ملګري لاړو هلته چې راځئ اباجان ګورو. اباجان هم چې وکته نو هغه ویل چې زه تا سره خبرې نه کوم. ویل کښېنه وسړی خبرې وکړو، قصه وکړو، زه ولې ملامت یم داسې. نو هغه مسله هم حل کړه. لنډه دا چې اباجان ته مې ویلې چې بس صحیح ده، دا ګناه مونږ کړې ده، بیا یې نه کوو. بیا یې ما سره ستړي مشي وکړه. یعنې که ته نه وای ورغلی اوس به دې ارمان هو ډېر به مې ارمان و. نو تاسې باور وکړئ یو جمعه مخکې اباجان د خدای وبخي وفات شو. یعنې ته باور وکړه چې زه دا د مړي په ورځ چې څومره خفه وم، دومره خوښه وم چې ابا خو مړ کېده، دا مرګ خو ما نه شو راایسارولی، دا خو د بل چا په وس کې دی. نو زه خوشحاله په دې وم چې زمانه خو لږ تر لږه خوشحاله لاړ، ما بیرته خوشحاله کړی. نو ملګرتیا یو خاص تار دی، یو خاص رمز دی، یو خاص نزاکت دی. او دا که په مطلب شي بیا خو مطلب یو ټارګټ دی، یو حد دی، هغې پورې چې لاړلی بیا نو پاتې کېږي او ته به ځې. نو ملګري داسې دغه خو بیا ملګري نه دي، هغه نو خاص مشخص وخت دی او خلک دي، هغه شناختګان دي، هغې ته ملګري نه شو ویلی. که څه هم چې وبخئ، که څه هم چې ما ملګرو نه داسې ډېرې قسم لیدلي دي چې ډېرو ځایونو کې پاتې شوي دي او پریښی یم، خفه شوی یم، ترېنه خفه کړی یم. نو هغه بیل باس دی، هغې باندې به بیا بلکل. کاڼی صاحب چای مو هم اخلی چې سوړ نه شي. ښه کله کله داسې پېښه هم شوې ده ستاسې په ژوند کې کاڼی صاحب چې یو څوک تاسو په میلیون رانیولي او هغوی په ټنګه باندې پرېښي یو ځای کې ژوند دی هسکې ټیټې حتمن پکې یو دوه ځلې همداسې پېښ شوي دي زما په ژوند کې. خو ما له هغو خلکو سره بیا هڅه کړې چې د تل لپاره خدای پاماني وکړم. په کار هم همداسې ده. او سره له دې چې یو وخت کې رانه فیسبوکي بخښنه مو غوښتله، یعنې لیکنۍ هغې راولېږله. ما کوشش وکړو چې
د ده بخښنه ومنم، د بخښنه مې ومنله، خو هغه سړی فطرتا همداسې و. هغه ځینې خلک دي چې ذاتا همداسې زیږېدلي وي. نیش اقرب ناز پای کینست مقتضای طبیعت شینست ځینې ټک ورکوي. نه هغه د ژوند تر پایه پورې تر سپینګیرتوبه پورې په هماغه حالت پاتې کېږي. سړی هغې سره څه نشي کولی. نو سړی بیا کوشش وکړي چې یو ټاکلی واټن سره مراعات کړي، لکه کورونا کې سړی بخښنه غواړم نه د پرتلې نه بخښنه غواړم، د یو ټاکلی د زیار صاحب خبره نومیرلی مشخص واټن مراعات کړي ښه به وي. بالکل. اسد لاله نو ته خو ډېر زیات ملګري لرې او په لر او بر وطن کې لرې، یعنې ستا دا دعوه هم ده حتی چې د افغانستان هر ولایت ته چې لاړ سمه نو یو کور به زه هلته لرم، معنا یعنې ملګري به هلته داسې لرم چې لکه زما خپل کور داسې به وي. کله داسې هم پېښه شوې ده چې ځینې خلک تا ملګري ګڼلي وي خو هغو ته ملګری نه یې ګڼلی او په نیمه لار کې یو وخت درنه جلا سوي دي؟ داسې ډېر. دا یو خبره تاسې وکړه چې ته دا دعوه لرې، ته خو ما سره زه او ته خو ډېر نږدې یو، نو زه فکر کوم ته داسې ونه وایې چې زه دا دعوه لرم. تا خو هر څه لیدلي دي. هغه څوک چې ما نه پېژني هغې دې ووایي چې مثلا دی داسې دعوه کوي چې دی په هر ولایت کې ملګري مورګانې زما نه ما خو عمومي خبره وکړه چې یعنې عموما ته دا خبره کوي خلک بې په دعوه کې ثابته کړي. موږ ته خو دې ثابته دا مې څو ځلې لیکلي چې زه په هر ولایت کې مور خور ورور کور لرم، او دا ضروري نه چې زه د هغې قوالې ولرم او دا کورونه یا مثلا نکاحتونه ولرم او د هغې زه د هغې د زوی په حیث هغې زما کاغذ ولري. خو دا خو همداسې یو رشته ده چې زه په هر ولایت ته لاړ شم هلته داسې کوري چې زما ټول کور زما یي، ټول زما په خدمت کې، زما خوشحالېږي زما په تګ باندې، زما میلمانه وزر کېږي. نور زه هلته څه کار لرم؟ هغه څه شی چې په خپل یو کور کې کېږي هغه هلته زما په هغه حساب باندې. دا یو ډېره ښه خبره ده. زه ډېر خوښ یم چې ما ته پلار ما دا قصه څو ځلې کړې، بیا به یې د اوس نه تکرار دپاره وکړم. کاڼی صاحب زه چې کله د 950 کال کې پلار نه بېلېدلم نو ما ته یې وویلې چې بچی پیسې به نه ګټې قصې به ګټې. نو ما دا خبره په ذهن کې ډېره وشاربله. دا بېلېدل هم تشریح کړه څنګه ترې بېلېدلې؟ دا مهمه ده که نه چې داسې نه خلک فکر وکړي چې د پلار دی جلا شوی ده. نه پلار مې دلته پاتې شو. هغه د انقلاب بدې ورځې وې، زه د خپلوانو سره ولېږلم پېښور ته. کډوال شولو یا مهاجر شولو. نو هلته چې زه تللم کله پلار نه بېلېدلم نو ما ته 1300 افغانۍ راکړلې او دا نصیحت راته وکړه چې نورو خبرو سره سره چې تربیې ته خیال کوه دا او دا او دا، خو د دې سره یې وویلې چې بچې پیسې به نه ګټې قصې به ګټې. موږ که بیا وطن زموږ شو فراري شوه دومره غنم وریجې کېږي چې موږ به انشاءالله وږي نه پاتې کېږو. خو دا پیسې چې دي دا دې پسې که ډېره خېټه واچول او ډېر دا انسان ډېر ټیټ راولي، سړی ډېر خرابوي انسان شخصیت. او شخصیت یوازینی شی دی چې لاړ بیا هغه بېرته نه راځي. دا یو داسې سرمایه ده چې هر څه کوشش کوي نو نه راځي. نو ما دا خبره چې ده وویله چې پیسې به نه ګټې قصې به ګټې، نو دې باندې ما ډېر یو جالب هم وراته تر یو وخت پورې نه پوهېدلم، خو ډېر چرت مې پکې وهه چې دا زما پلار څه وایي. بالاخر یو وخت پوه شوم په دې باندې چې دی څه وایي څه غواړي. ما په هماغه لاره خپله کړله. نو سپین پوښتنه وکړه چې داسې ملګري شته دي. زه نه پوهېدلم چې مثلا زه انسان خپله نه پوهېږي چې زه څوک یم. ډېر وخت داسې کېږي چې خپلو امکاناتو باندې سړی نه پوهېږي زه څومره امکانات لرم، زه څه کولی شم چاته. خو ډېر خلک داسې وو لکه زه چې یو موټر یم او شاوخوا ته مې خلک دا سورلي بند دی، چا څوک څه شی ورته وایي یو ځای کې ځان زوړند کړی، څوک سیټ کې ناست دي، څوک مخکې سیټ کې ناست دي، څوک شاته ناست دي. نو ما دا خلک نه پېژندل چې دوی ما نه څه غواړي، د دوی هدف څه دی. هغه چې وروسته پوهېدلم چې ښه دوی خو یو ځای پورې ځان رسوي په ما باندې، بیا هلته ما پرېږدي. نو په ډېرو پوه هم شوم، خو غږ مې ځکه نه کوم مال پرېږده چې د ده په ما ښه کېږي هم پروا نه کوي. خو ډېرو بیا راته ضررونه مو رسول، ضرر یې مو رسو. بالاخر ما یو څه تجربې په ډېره ګرانه ترلاسه کړي دي.
یعنی تجربې په اړه ما اورېدلي ول کاڼي صاحب چې تجربه په ډېر ستر تاوان لږ څه ترلاسه شوي شي ته وایي یعنی یو غټ تاوان به کوي بیا به لږ څه ترلاسه کوي. کاڼي صاحب دې ته زه یو خبره کوم، زه دې ته وایم چې ګورئ دا اوس که زه یو چا ته وایم زامنو ته وایم مثلا د سپین ته وایم بل چا ته وایم چې ګوره دا کار مه کوه دا ښه نه دی، هغه باندې هېڅ تاثیر نه کوي. فکر کوي چې تا نه مې تعلیم هم ډېر کړی، تا نه پوهېږم هم ډېر، تا نه مې ډېر ځایونه هم لیدلي، تا نه ډېر خلک هم پېژنم، نو ته خو زه بیا ښه یم منم یې نو ته په کوم حساب وایې که نه چې دا مه کوه او دا وکړه. خو دا یو عجیبه د انسان یو عجیبه فطرت دی چې دا خبره هغه وخت سړی مني چې پې راشي. نو زه دې ته وایم چې ګورئ تاسې کوشش وکړئ چې دا موږ باندې چې کوم څه راغلي دي د همدې نه ګټه واخلئ. دا کوشش مه کوئ چې نه ته ولې په موږ راشي بیا به هغسې کوو. اصل لاره موږ ته یوه خبره کوي کاڼي صاحب وایي چې ضرور نه ده چې هر څه داسې په خپل ځان باندې تجربه کوي. دا د نورو خلکو له تجربو ګټه وکړئ که نه چې هغوی تجربه کړي تاوان یې کړی ولې خپل ځان تاواني کوئ. هغه تیار تجربه شوي شي نه ګټه واخلئ تاسې. نو ډاکټر صاحب اسرار چې وایي چې په آخرت کې به مجنون ته وایم زه هم عاشق وم خو مزه مې نه وه. کاڼي صاحب یو قصه به د عیارانو یو کتاب کې مې لوستي وو کلونه پخوا چې دا ملګرتیا چې ده دا یو کاکګي ده، یعنې دا یو داسې تړون دی چې سړی څه رقم تشریح کړي. یو کاکګي ده، عیاري ده، یو داسې یو تړون دی چې هغه لیکل شوی نه دی خو شته راغلی دی. ما په یو کتاب کې لوستي وو چې یو دوه عیارانو یو ملګري واده کړی و، نو داسې د واده پنځمه شپږمه ورځ ده کوم ځای ته ځي، دې ملګري ته ویل چې راځه دې کور ته یو سلام کوم، مېرمن ته به یو سلام وکړم او بیا به ځو هغه ځای ته. هغه ته ویل چې ته د دروازې خوله کې صبر وکړه ودرېږه. هغه ولاړ دی، ژمی دی، واوره ده، بس دی چې کور ته ننوتی دی، تازه واده یې کړی دی، مېرمنې ته سلام اچولی او بالاخر قصه اوږده شوې ده او په یو وخت کې دغه سړی ویده شوی دی او بیرون سړی ولاړ دی، دی نه غواړي چې دروازه ټک ټک کړي، همداسې ولاړ دی، مزاحمت نه کوي چې زما ملګری مې ولې دغه کړو. نو یو وخت کې چې دا ملګری سهار کېږي او مانځه ته وځي، مونځ وخت کېږي، فکر یې کړی چې راځه مسجد ته به لاړ شم اودس به وکړم مونځ به وکړم او دا چې راوځي چې ګوري دروازې خولې کې ملګری ولاړ دی، د ځنګلونو پورې واوره رسېدلې. وایي ته دلته څه کوې؟ وایي خو تا راته بېګا وویل چې ته ځه زه راځم. او هغه ته یاد شوي دي، بخښنه یې غوښتې چې ما خو هېڅ فکر نه شو. ملګرتیا دې ته وایي چې سړی ملګري سره باید تر دغه ځای پورې ودرېږي که نه. مونږ خو که اوس مونږ وایي د سټیم دروازه ټک ټک کولی چې سړی زه یې ودرولم او ته لاړلې چېرته لاړې څه شی کوې که نه. نو ملګرتیا داسې چې ملګری باید خپل ملګري ته داسې انتظار وکړي. بلکل کاڼي صاحب تاسو خو په روسیه کې درس هم ویلی، د وخت هم ډېر تېر کړی دلته. د روسانو پسې دلته ځینې خلک وایي چې د هغوی ځینې عادتونه هم داسې دي لکه د پښتنو یا د افغانانو. نو په ملګرتیا کې څنګه دی هغوی؟ خو ملګرتیا یو د افغاني ملګرتیا او د روسي ټولنې ملګرتیا به فکر کوم زما په نظر توپیر لري. موږ ختیځ خلک یو که نه، ختیځوال یو یا په اصطلاح شرقي ولسونه چې ورته وایي. شرقي ولسونو کې هند هم راځي که نه، پاکستان او موږ تاسې او حتی ایران هم ترکیه هم دا ځینې نور هېوادونه د ختیځ ولسونه بولي. نو هغه ملګرتیا چې زموږ په افغانستان کې پالل کېږي یا افغانان پالي، هغه ملګرتیا په روسي ټولنه کې د موجودې ملګرتیا څخه توپیر لري. زموږ ملګرتیا خپلې ځانګړنې لري او د روسي ټولنې ملګرتیا چې د هغه بیا بېله ده، هغه لویدیځ رنګ لري، لویدیځه بڼه لري. او موږ تاسې کېدای شي د یو ملګري په خاطر باندې زندان ته هم لاړ شو، د یو ملګري ګناه په خپل ځان باندې واچو، هغه خاص په دې خاطر چې هغه ملګری ما سره په یوه لاره کې روان و یا د ده نه کومه غلطي وشوه، بس ما ځان ورمخکې ما ځان دغه کړه
بندیخانې ته وغورځاوه او ما دا بند په ځان باندې ومانه. نو روسي ټولنه کې شاید دا ونیسي، دا به شاید روسي ټولنه کې نه وي، زه ورسره نه یم مخامخ شوی. زه یو مثال راوړم، د ځان ستاینه نشي یا د خپل کورنۍ ستاینه ونشي. زما یو ورور دی په هند کې اوسېږي، د یو وخت کې عسکري کې و، 219 لوا کې عسکرو د مکلفیت دوره یې تېروله. یو ورځ له خپل یو ملګري سره په موټر کې په جلو باندې کېناستلی دی. نو خیرخانې خواته چې سړی ځي، یو وخت کې دلته یوه دښته وه، د دریم پروان نه اخواته چمنې ببرکې ورته ویلې، دلته دښته وه خیرخانې پورې، دلته به خلکو د موټر ګرځول زده کول به په دې دښته کې. زما دا ورور د خپل ملګري ته په دې دښته کې جلو ورکړی ته راشي، یا به هغه ترې غوښتی چې موټر زده که، یا به ده ورته ویلي خدای به جلو کېنولی، هغه په بریک نیولو کلچو باندې پوهېږم نه. په هماغه شیبه کې چې څه ورته تشریح کړي دي بس حرکت یې کړی. یو شیبه کې یو ځای پورې تللی، ماشوم یې مخې ته راغلی، دې سړي بریک نه نیولی، په ماشوم یې تېر کړی. ماشوم ووژل شو. زما ورور د خپل ملګري ته ویلي دي چې زر کوز شه، هغه کوز شوی دی، خپله راغلی کېناستی جلو. ملګری یې څنګ کېناستی، د ماشوم خپلوان راغلل. خو لنډه ده، په دې دوسیه کې زما ورور محکمې ته لاړ، خبره محکمې پورې ورسوله. زه ومه، زما مشران وروڼه هغه ورته ویل چې دا څه ډول کیسه وه، دا قصه خو بیان که. دی وایي چې زما نه د ماشوم دغه شو، غلطي رانه وشوله او ماشوم راغی، ما ونه شو کولی چې په خپل وخت بریک ونیسم. زما ورونه ورته ویل چې تا خو وسړی، تا خو موټرواني زده ده، دا غټه دښته وګوره، دا ماشوم وهل وګوره، تا خو دا بس وایي اوس ورانه بس خلاص. لنډه ده، زما په ورور باندې 5 کاله قید راووت. دا سړی بندي شو. هغه د ملګری چې د خپل ملګری پټ کړ، حتی نوم یې موږ ته نه ویلی. زه یو وخت په هماغه کلونو کې په شوروي اتحاد کې اوکراین جمهوریت کې محصل وم، رخصتي کې راغلم، د دې کیسې نه خبر شوم چې زما ورور بندي دی، عثمان نومیږي، اوس په هند کې د آسام کې اوسېږي. نو ما یو 2-3-4-5 نکلي چاینکې وې، هغه مې خرڅې کړې، یو 5 روپۍ مې جیب کې وې. لاړم پلچرخي ته، ما د ورور احوال واخلم. هلته چې لاړم یو 3000 افغانۍ را سره وې، ستړی مې شوم، سره وکړله. لنډه داسې جمعې ورځ ولکه شي داسې بیرون دننه ساحه کې خیمې ورته وهلې وې، بندیانو ته خیمو کې ناستو. زه ورسره کېناستم، د 3000 افغانۍ مې ورکړې، مل دا واخله پکارېږي. نو بیا مې هغه وخت کې ته ویل چې هغه سړی څه نوم یې دا ستا ملګری؟ وایي کوم ملګری؟ ما تا سره چې په جلو کې ناست و، دا موټر خو زه داسې خبر یم چې دا ماشوم هغه هلک والی دی. ده وایي ما ته وایي چې وروره هغه ما سره څنګ کې ناست و، دا ماشوم ما والی دی. دی زما ورور د دې خپل ملګري نوم نه زما پلار ته واخیست، نه ما ته، نه زما د نورو ملګرو ته. نو مال دلته اوس راځي، کله کله درته که نه راځي، وایي کله کله راځي، وایي بس. نو ما ځان سره فکر وکړو چې دا خو د ملګرتیا د دوستۍ اړیکې دي، نو چې د دوی ترمنځ د ملګرتیا او د دوستۍ اړیکې تر دې پورې رسېدلې دي، نو داسې معنا لري چې هغه هم بد سړی نه وي. لنډه ده چې زما ورور هلته 3 کاله تیر کړل، که 4 کاله شاوخوا کې بند تیر کړ. بیا کوم فرمان لکه چې راووت، بیا هغه فرمان په حساب باندې 1 کال که 2 کاله د ده معاف شو، بیا بندیخانې راووت. نو تر ننه پورې د زموږ ورور موږ ته دا خبره نه ده کړې چې هغه ماشوم هغه د ده ملګري وهلی ووژل شو. زه کاڼي صاحب، زما یو ملګری دی، هغه جالبې خبرې کوي. بله ورځ یو خبره وکړه، ما نوټ کړله چې زه به دا تاسو سره شریکوم. هغه وایي چې دا ملایان چې دي، دوی چې کله خبرې کوي نو په قرآن او حدیث باندې حواله ورکوي، او دا دیموکراسي او دا قصې چې څوک مني، دی قانون یادوي، قانون کې فلانۍ ماده کې داسې دی او داسې. وایي دا پښتانه چې دي، دا نه دا شی وایي، نه هغه وایي، نه په قرآن حواله ورکوي حدیثو، او نه په دغه قانون باندې که نه. وایي دی چې بیا خبرې کوي، دی خپل یو دغه لري، یو د حوالې یو ځای لري چې هغه متلونه دي. یو پښتون چې مثلا یو جرګه کې قصه شروع کوي، نو هغه په متل شروع کوي. نو پښتو کې زمونږ یو متل هم داسې شته دی چې هغه مرغان سره الوزي چې بڼې سره ورته وي. نو دا خپله دا یو متل تقریبا
سل صفحې دغه لري شاته یو دا نور هم دا رقم ډېر متلونه خو شته چې مثلا دا د هغه چې کوتره چې له کارغه سره ملګري شي زړی تورېږي که څنګه داسې یو څه دا دغه شته دي خو ملګرتیا په اړه باندې د ملګرتیا په اړه ډېر متلونه شته دي خو دا متل چې هغه ملګري هغه مرغان الوزي چې بڼې سره ورته بڼې سره یو ځای هغه یو ځای بالکل دا د ملګرتیا یو دغه دی بالکل نو اثر لاله د بد ملګري په اړه باندې سړی څنګه ویلی شي کله کله داسې هم وي چې دښمنان یو چاته دومره زیان نشي رسولی لکه یو بد دی هغه په یو حساب باندې یو جاهل ملګری چې ورته رسولی شي که نه په یو ځای کې داسې بېځایه پلویتوب وکړي په یو ځای کې داسې بېځایه مخالفت وکړي د دې په اړه ستاسې نظر والا دا د بد ملګري دا زه فکر کوم ډاکټر صاحب محسن که زمونږ دا ویډیو ګوري هغه به وایي چې ته زما په برخه کې خبرې وکړې دا به ډاکټرانو هغه سره به مې یو ورځ پې زه فکر کوم چې دی باندې به ارواپوهان هم تر اوسه نه وي بریالي شوي ما صرف د تجربې خبره ارواپوهان به هغه کلیات رااخلي که نه او دا انسان داسې دی ما تاسو ته یو وخت ویلي دي چې د انسان پېژندنه داسې ده چې هر انسان ځان ته یوه سایکالوژي لري یعنې ځان یو انسان بل انسان سره که د ارواپوهانو څه شی لیکلي دي دا کلیات دي جزئیاتو ته که راشي هر سړی بیل بیل یو دننه بل څوک دی مثلا زه کومه یو شی دننه بل څوک یم ته داسې ټول موضوع په هر سړي باندې خو یو کتاب نه لیکل کېږي زه به خپل دغه درته وایم زه خو کله کله شم چې څه کسان دغه کم چرت وهم بس هېرې که ورکې که بس پرېږده خو څه کسان بیا پرېږدم نه کار ورسره لرم چې کار را سره لري زما خپل ټیپ داسې دی نو زه نه پوهېږم دا کېدای شي غلطي او ځینې خلکو سره کار لرم چې کار را سره ولري کار ورسره لرم ما وختي یو خبره وکړله چې زه د ټولو نه غټه ویره چې لرم هغه د دې نه لرم چې په یو چا ملامت یم مثلا یو کار تا ته مې یو نقص ورسو ته راته ووایې چې ولې دې دا نقص ورسو تا ته ما څه تکلیف رسولی و که فلانی راته تکلیف رسوي خو هغه ته مې دا نقص رسولی دی ته ولې داسې کوې نو دغه ولې چې دی دې نه یېرېږم خو هغه څوک چې زه ورته د ولې ځواب ولرم په هغې زه ډېر سیده ورځم بیا ډېر خوند راکوي چې هغې کې هر څه کومه منډه پکې وهمه په دې میدان کې بیا خوند یې نه اخلم نو دا د ولې خبره چې ده نو ځینې ملګري زه معاف کوم یا ذهن نه بیخي باسم یم ورکې که بس پرېږده خو ځینو سره کار لرم پرېږدم یې نه یعنې هغه ملګري چې ډېر زیات رښتیني ملګري دي ستا وختي ما یو خبره وکړه چې د ځینو ملګرو د تېروتنو لپاره باید په خپل ذهن کې هدیره جوړه کړي دا به نو هغه رښتیني ملګري ښیي نو هر شناخته به نه ښیي نه یا رښتیني یا داسې چې مثلا کله کله سړی غواړي نه چې هغه کف هم یو شی دی که نه برابر نه وي در سره او زور وهې ورسره هغې کې هم خوند نه کوي سړی وایي ورکې که بس دا پرېږده دا یو شی وکړې او کار یې وکړه او لاړه که نه نو ځینو سره کار لره او زه د ځینو مرید د ځینو پیر یم که نه رحمان بابا وایي چې ځینو مرید د ځینو پیر یم هغه یو ډېره مشهوره خبره هم ده وایي چې په دې باندې مه ویاړه چې 1 میلیون ملګري لرم یا لکه د سر د ویښتانو هومره ملګري لرم اصلي خبره داسې ده چې په دې مه ویاړه چې لکه د سر د ویښتانو هومره ملګري لرم د اړتیا په وخت کې د دې اندازه تا ته لګېږي کېدای شي داسې فکر وکړي زه په سر اصلا یې ویښته نه لرم دا ډېره مشهوره ده داسې هم شوي دي نو د عموما هر سړی د خپل د زندګۍ لپاره ځینې اصول لري د ځینو داسې ملګري به هم تاسې هم لرئ کاڼی صاحب چې مثلا د هغو د تېروتنو لپاره هم په خپل ذهن کې هدیره جوړه کړې وي تېروتنې یې معاف کوئ شته دي و ځکه چې تېروتنه خو له هر سړي سره ملګرې ده که نه یو سړی چې کار کوي عمل کوي کوم کار باندې لاس پوري کوي هغه جریان کې کېدای شي سړی تېروتنه هم وکړي نو یو وخت کې ما سره داسې یو فکر سر کې ګرځېدلی و چې 2 کسان تېروتنې نه کوي یو هغه چې قرار ناسي وي او بل هغه چې هدیره کې ښخ دی دا 2 کسان هېڅ تېروتنه نه کوي یا مړ یا هېڅ نه کوي یا هېڅ نه کوي نو چې عمل کوي هرومرو به یو ځای کې نه یو ځای کې سړی تېروتنه کوي ځکه چې یو خدای پاک کامل دی انسان عمل د کار په وخت کې جریان کې حتما تېروتنه کوي خو د انسان ښېګڼې چې تر تېروتنو ډېرې وي نو د هغه ملګري یا دوست
د تیروتنو لپاره باید سړی خپل ذهن کې هدیره تیاره کړي. کاڼی صاحب دا کار ما سره دی ډېر کوي. دی مې ډېر په عذابوي خو زه هر وخت کې 10 دقیقې 20 دقیقې په قار شم بیا نور ورته وخاندم څه کوې اوس د سره بس هماغه هدیره کې د زه دغه ښخ کوم. کاڼی صاحب د اوس هم ستاسې هغه د محصلۍ د وخت او په اوکراین کې او روسیې کې داسې ملګري او ملګرې لرې چې اوس یې ورسره پالئ؟ ملګري نه خو ملګري شته دي ملګري نه لرم او ملګري شته دي افغانان یو څو کسه اوس همالته اوکراین کې دي 3-4 کسه نور دلته دي فیسبوک کې را سره ملګري دي. نو نه د هغه ځایي خلک نه د ځایي خلکو سره نه لرم نه ځایي خلکو سره خو ځکه نه لرم چې زموږ نه پیغام خو ما لپاره سخته ده چې زه افغاني ملګرتیا له روسي ملګرتیا سره پیوند کم. کېدای شي څوک به کولای شي خو ما تر اوسه دا ازمایښت نه دی کړی. ګټه به کېدای شي ولري، زه نه وایم چې ګټه به ونه لري، خو ما دا ازمایښت نه دی کړی تر اوسه پورې. ما داسې دغه نه ده کړی چې افغاني ملګرتیا مې روسي ملګرتیا سره پیوند کړی وي. سره له دې چې یو څو کسان ما سره په فیسبوک کې د فیسبوکي ملګرتیا په حساب باندې پاتې دي، خو هغه د هغه زماني خلک نه دي، یعنی مسلې د دورې نه دي. ورسته سره دغه سوي د پیژندګلوي مو کړی ده. اسد لاله یو پښتنه به بل هم دا نه وکړم چې ډېرې ښاري پښتنې نه سي دایمه پښتنې چې ستا ملګري ډېر دي که شناختګان تاسې ورته یو هغه لرې یو فورمول لرې چې ځینې خلک یوازې ستا شناختګان وي او ځینې دې ملګري وي؟ ولا دا پښتنه دواړه یو برابر لري؟ دا ځوابول لږ مشکله ده ځکه چې زه به فکر کوم ملګري ډېر لرم. تر اوسه هم زه په دې غلط فهمي ستا په حساب به غلط فهمي ورته ووایم یا خوش فهمي ورته ووایم چې زه تر اوسه هم داسې فکر کوم دعوه ورته ووایم. زه داسې فکر کوم چې زه ملګري ډېر لرم. او یو خبره چې زه باید وکړم هغه دا زما د ژوند ښه برخه په پېښور کې تېره شوې ده. یعنې زه د 19 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې چې دا یو ډېر ښه وخت دی د ژوند که نه، دا موږ پېښور کې تېر کړی دی. او زما ډېر ملګري د دغه کرښې نه اخوا دي. زه دا یو ارمان ډېر زیات یادوم او ډېر لرم چې داسې یو وخت راشي چې خدای امن کړي، دا خطه کې امن شي، په دا سیمه کې امن شي، دا قصې لږې حل شي، د مشکلاتو ستونزې. زه د چترال نه شروع کوم تر کوټې پورې په دې هر کلي کې پیاده لاړ شو. مثلا پیاده داسې چې یو شپه په درګۍ کې وکړو، یو شپه په شیرګړ کې وکړو، یو شپه په مردان کې وکړو، یو شپه په ورتیر کې وکړو. ورتیر خو د درګۍ مې ویل. یو شپه مثلا سلمان صاحب سره په سخاکوټ کې وکړو. داسې یعنې په هغه لوکل بسونو کې لاړ شو او 15 لس ملګري را سره همداسې هر کلي کې یو همداسې عین تر کوټې پورې لاړ شو. نو دا به یو ډېر ښه سفر وي زما، یو 2-3 میاشتنی سفر به وي، ډېر خوندور به وي، ډېر به وګرځو، خپل ملګرو باندې ملګري به ووینو، ملګرو سره به دا ورځ راولي. خدای دې راولي. کاڼی صاحب دغه کله کله په ژوند کې داسې پېښېږي چې یو څوک تېره خبره تیزه خبره یا داسې لکه جنګ ته ورته خبره داسې چاته کوي چې دی پرې ډاډه وي چې دا زما ملګری دی راباندې ګران دی، نو ځکه زه تېره خبره ورته کولی شم، ځکه دی پرې ډاډه وي چې هغه بل لوری زغمي. ستاسې او د اسد لاله په ژوند کې کله داسې پېښه شوې ده؟ اسد لاله خو به ډېره شوې، خو ستاسې چې مثلا ملګري سره هم داسې تیزې خبرې هم شوي د اصلاح لپاره یا مثلا یا ځینې شی هم پرې منلی وي بس ناز هم پرې کړی وي، داسې ملګري هم لرئ؟ داسې شته دي شته دي دغسې ملګري هم شته دي دغسې. او دا خو ملګرتیا پورې یو تړلی کار هم ده نو چې یو بل به زغمي. که زه به یو چا یو ملګري باندې مې مقصد غږ لږ جګ کړی وي، هغه جګ کړی غږ هم د یو ملګرتیا له رنګ سره دغه وي ګډ وي که نه، د مینې له مخې د مینې له مخې پرې کړی وي. البته
هرګوره د دې لپاره چې زه په تا باندې بد نشم لورولی دا په دې لاره مه ځه په دې لاره لاړ شه او چې سبا که ستا ته څوک ښه خبره ونه کړي یا بده خبره تا ته وکړي هغه بده خبره بیا په ما هم ښه نه لګېږي که نه نو دا هم د اړیکو خبره ده او زما په نظر د ارواپوهنې سره هم تړاو لري زما د ارواپوهنه خبره مخکې یاده کړله زما ډېره خوښېږي زیات نه یو اویا اتیا کتابونه مې په روسي ژبه کې د ارواپوهنې لوستلي دي نو زه ډېر تاسو چې کله کله د خبرې پیلوي یا د کمرې مخکې یا کومه خپرونه وي نو هغې سره حتما هرومرو زه په هغې کې ارواپوهنه وینم او دا یو ډېره په زړه پورې پوهنه هم ده تاسې به هم کتابونه لوستلي بیا خصوصا زه چې فکر کوم تاسې بیخي ډېر لوستلي دي دا کتابونه ځکه تاسې له خبرو نه زه دا هغه پایله اخلم او پکې ښه بریالي نه خو دا مخته روان یاستئ دا یو دغه دی داسې یو دا د ملګري باندې تیز تګ او دا حتی داسې چې که ستاسې فکر یې دلته زمونږ په دې ټولنه کې خو دا ایډیالوژي او فکرونه ډېر دغه دي مثلا یو سړی د خوښ نه دی ستا د فکر سړی نه هغې سره باید دښمني شروع شي خو همدې ته موږ هم چې وختي مې ویل چې یو متل موږ هر شي کې متل لرو که نه دلته یو داسې یو پښتو متل لرو که ته کافر یې نو زما ځیګر یې داسې یو متل هم شته په دې کې یعنې داسې ملګري هم شته دي چې وایي دا کار دې خراب وکړو دا دې داسې وکړو داسې وکړو مه کوه دا کار نور بس هغه غصه ورته وکړي خو نور ملګرتیا ورسره هماغسې پالي یعنې بدې پې نه یو ډاډ وي پکې چې هغه بل لورې زما دا خبره زغملی شي که ډېره تیزه م ورته وکړه بدې پې پیرزو نه وي او یو مشهور هغه هم شته پکې چې یار د یار لپاره خوري د غوایي غوښې زه به د انجان ملګرتیا خبره د یاسینګ انجان زموږ یو ملګری دی د هغه قصه به وکړم زموږ ستاسې ملګری دی د یاسینګ انجان اوس په هندوستان کې دی هغه دغه دی سیک دی که نه لاله دی نو هغه سره یو وخت د ده جالبه قصه به کاڼي صاحب تاسو ته به مې قصه نه کړي یو وخت دی پېښور ته راغلی او دی د حکیمۍ دوکان یې درلود دلته نو دی هلته قصهخانۍ ته راغلی او شیخ پنساري و دی نه یې دغه اخیستل دا سپیرکۍ و بادیانو دا شیان اخیستل نو هغې کې شپږ ورځې تېرېدلې نو یو چاته ورغلی چې دلته دا شاعران کوم ځای کې کښېني زموږ یو کتابفروش اوس مړ شو خدای دې وبخي سوداګر هغه ورته ویلې چې زه دا اوسګار خیل ټول دلته ځي زما دفتر ته رالېږله چې هلته راغی نو راننوته ما داسې فکر کوه چې ټل نه به یو څوک ملګري راتلل هغې ته به دا مجلې ما ورکولې نو ما داسې فکر وکړه چې هغې ما نه ډېر وخت ورک کړو لکه چې مجلو پسې څوک رالېږلي دی چې کېناسته ما ته ویل چې ما له مجلو پسې راغلی ټل نه وایي نه ټل نه یم راغلی زه انجان نومېږم شاعر یم مال شاعر یې ویم مال شعر وایي د نورې خبرې پرېږده شعر یې شروع کړه د شعر کې یو ځای کې داسې یو خبره راغله چې ده داسې بریک ونیو فکر یې نه و چې دا نیم بیت یې چې وویل ما ورته ویل نه بریک مریک پکې نشته سانسور زه نه منم همدا ځای به وایي خو هغه یې چې وویلې نو ما ډېر تشویق کړ داسې توقع درلود زه به خفه شم هغه زه خفه نه شوم زه بلکې نور مې خوشحاله شوم ده ته یې ډېر خوند ورکړ خوند یې ورکړ خو کېناسته غرمه شوه ډوډۍ مونږ سره وخوړله او داسې لږ دغه یې کوم ما ورته ویل مال سړیه سمه ډوډۍ وخوره بس لوبیا هم پخ کړې وم دی خو دا د غوښې غوښه هم نه خوري نو ما ویلې چې دا هغه مه کوه بس سمه ډوډۍ وخوره بل وخت دلته په دغه کې واده و نه رښتیا نختر مشاعره وه په خوست پکتیا کې د انجان چې دی دا مثلا پکتیاوال دی نو لاړو هلته مشاعرې ته لاړو ملګري هم دي موږ سره نعیم تورې یاد دې په خیر یو دا نور شاعرانو ملګري دا خلکو مشاعرې ته چې لاړلو مشاعره کې نو د شپې ډوډۍ کې داسې قصه کوي دا خلک چې دا قورمه یې پخ کړې ده دا په دې وریجو باندې اچي داسې د قورمې لواب او د غوښه او دا یو طرف ته حساب اچي هماغه غورې وړي وي او ډوډۍ پرې د پاسه ایښې ده هر سړي ته مخ کېږدي نو ده چې وکتل چې دا خو د غویي دغې اچولې ده دا قورمه ده څه نو ما ته اواز وکړ ورته راشه وایي والله زه نه شم ویلی ته یو چل وکړه چې دا خلک خو په دې هغه نه ما ویل انجان وخوره سړیه ته څه شی دې شروع کړي غوښه ترې نه ما واخېسته نورمال ډوډۍ وخوره د ډوډۍ وخوړله ما ورته ویل اوس وګوره اوس صحیح شو چې یار د یار دپاره خوري د غوښې غوښې نو ملګرتیا کې دا قصې راځي اوس هم زموږ ملګری دی یاد دې په خیر وي
هند کې د خدای دې ژوندی لري. نو موږ خو په کاڼي صاحب باندې هر وخت نازونه هم کړي دي او خبرې مو غوښتنې هم ترېنه کړي دي. نو کاڼي صاحب په دې اخر کې لږ ترانون لنډ راته وکړي، سخت خوند به وکړي. زموږ دا ټوله کیسه به داسې ډېره زیاته خوندوره راټوله شي. بیا مې ساقي ولید د خیالونو په خوبونو کې، بیا مې ساقي ولید د خیالونو په خوبونو کې، بیا د جنت حورې راته ناڅي په جامونو کې، بیا د جنت حورې راته ناڅي په جامونو کې. زه د سکندر د آینې څه ګدا نه یمه، زه د سکندر د آینې څه ګدا نه یمه، زه هر څه لیدی شم د خپلو په مخونو کې، زه هر څه لیدی شم د خپلو په مخونو کې. بیا مې ساقي ولید د خیالونو په خوبونو کې، بیا د جنت حورې راته ناڅي په جامونو کې، بیا مې ساقي ولید د خیالونو په خوبونو کې، بیا د جنت حورې راته ناڅي په جامونو کې. ډېر ښه کاڼي صاحب، ډېره زیاته مننه، خوشحاله دا مې ډېره پخوا په معاصلې دوره کې هلته دغه کړې وه ده.